ستاسو غږ موږ لرو دلته دې دومره یو بل ته موږ اوس احترام کوو چې څوک غږېږي نه. حمزه همدا ورور ته به دغه ورکړو شګیوال صاحب سره به دغه وکړي. دا سلامونه احترامات مهرباني سلامونه ټولو ته احترامات مینه او مننه. زه خو لنډه خبره وختي باچا صاحب وکړه چې د ذهن سازي د هر څه نه زوروره ده. نو د دې په یو لنډ مثال درکوم باچا صاحب. موږ چې کله په کوشنیان د بدو کارو نه منې کوو نو په سپېړو په سوکانو باندې هغه روانېږي، هغه کار نه ودرېږي نه. خو چې کله میندې او پلاران ورته وایي چې خدای به غوسه کېږي یا پیری به د پسې راشي، بلا به د پسې راشي، هغه ذهن سازي هغه ماشوم سره تر هغه عمره پورې وچلي چې هغه کار کولو کې هغه سره تر مشرۍ پورې پاتې شي. د دې خبرو مثال هم داسې دی. په لر او بر کې افغانان چې یو بل سره غږېږي نو همغه ذهن سازي کوم چې 15 کاله 30 کاله او 10 کاله موږ یو بل ته سپکې سپورې وویلې، موږ د خلکو پروپاګنډو کې راغلو، ته پلانکې زه ډینګرې یم، هغه سوشل میډیا هغه شی ختم کړو. زه خو ذاتي چې زما چې کوم سوچ نو کېدای شي دلته خلک اتفاق ونه کړي، خو څه یو کال کېږي چې د ټیک ټاک نه هغه ګل خان او ګل مرجان شی ډېر ختم شوی دی. څه وخت کېږي چې هغه دغه ختم شوی دی، هغه نفرت ختم شوی دی. تا ما سره داسې کړي دي، ما تا سره داسې کړي دي. نو هغه لر او بر افغانان چې دي هغه اوس په علم او پوهه باندې دومره یو ځای ته راغلل چې افغانیت یې وپېژندو، خپل قام یې وپېژندو، خپل مشران یې وپېژندي، او ټولو نه مهمه خپل یو دښمن یې وپېژندو، کوم چې زمونږ هم دی او کوم چې ستاسو هم. نو دغه ذهن سازي چې دا د تېر یو نیم کال کې وشوه، نو د ټولو ځوانانو چا چې دا کړی دی، چا چې دې دپاره منډې وهلې دي، لکه حسیب شو، دا نور ځوانان شول، غزنوي صاحب، باچا صاحب، تاسو، شینواري صاحب، ټولو د دې ټولو موږ مننه کوو چې زموږ قام د تیارو نه تاسو موږ سره په شریکه راوویستلو. نو مننه کوم. حمزه شنا په خبرو به زه یو کمنټ وکړم. خبرو ته اشاره وکړه. مهرباني وکړئ شګیوال صاحب. مننه ژوندي. نو دقیقا دا چې دغه ذهنیت سازي وشوه او دغه د نفرت خبرې له منځه ولاړلې، عمده دلیل یې څه و؟ اکثره وخت به چې دغه د کوز وطن خبره کېدله، د دې پر ځای چې هغو ته د خودي بودن احساس ورکړي، دا به تل مدام د پیغور په ژبه ورته غږېدلو. همدغسې به د کوز وطن نه هم دا کله له منځه ولاړه، کله چې ما خپل ستونزو ته خپل ویل چې زه د دغه ټولو ستونزو منبع زه یم، دا منشا یې زه یم. ما په کې د کوز وطن څوک هم ملامت نه کړه. د هغې ورځې نه را په دې خوا دا موضوع ارامه سوه. ځکه که زه ډېر ښه مثال به یې درکړم، که زه په بر وطن کې په ازبکو باندې نیوکه کومه، د ازبکو په شریف قوم باندې، یقین وکړئ زما دا خبره به پې بده لګېږي. خو که د ازبکو له منځ نه یو څوک راپاڅېږي په خپل قام نیوکه کوي، دا د اصلاح سبب ګرځېږي، د جنجال نه. نو کله چې بس اکثره وخت دا حمزه جانان خو دلته ناز دی، موږ به اکثره وخت چې بحثونه کول، نو ما به ډېری بحثونه کې همدا خبره کوله چې څه حقیقت یې نسو کولی له حقیقت نه وروره ګوله سترګې پټې کړو. د بر وطن د مشرانو غلطیانې او هغه ځینې ستونزې چې وي هغه موږ په ګوته کولې، هغه خو څه موږ په ټیکه نه دي نیولې. که د بر وطن مشر د هغه هم د دوی مشر ده، او که د کوز وطن مشر د هغه هم زما مشر. نو د پر ځای چې یو بل باندې نیوکه وسي، د خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته په خپله نیوکه سړی وکړي، ګوته ورته ونیسي، دې کې اصلاح رامنځته کېږي او یو د بل ته احترام. نو دا ځکه دا یو نیم کال چې دغه کیسه دغومره ښه روانه وه او دلیل نتیجه یې ورکړله دا وه چې ما خپل بدو ته بد ویلې او د ده ښو ته مې ښه وویلې. مننه. خبره بیا مغه هغه ته لاړه لکه چې دلته ټول یو بل ته منتظر کیږو نه. خاله چې هر چا ته خبره راتله هغه وغږېږي، دا ډېره ښه ده. شګیوال صاحب مخکې ما سلام وکړم، مقصد تاسو فکر نه و، تاسو فکر کوم ورته یې وایي. بیا هم په خیرونه تاسو ته حمزه صاحب ته هغه یو شاعر وایي که نه چې ته له ما نشه قربان، زه له تا نشم قربان، ټول جهان به شي حیران، ما او تا چې شو یاران. نو دا مینه څنګه پیدا سوه ده زمونږ د لرې پښتونخوا او د برې پښتونخوا ترمنځ؟ چې یو پښتونخوا نه حمزه جانان راجګ، بل پښتونخوا نه
ځواک صاحب راځي څه خواخه هنرمندان لرو دخوا د نور زموږ سره نګرانی صاحب ناست دی دوی ټولو په ګډه غږ پورته کړه او د یووالي چغه یې وکړله شاعرانو د شعر په ژبه ولیکه موسیقارو ته د موسیقۍ ژبه ورکړله وجه یې همدا سوله چې دا د ټولې په یو ټغر راټول کړلو که نه 2 کاله مخکې که موږ ولاړ شو یا 2 کاله شاته سفر وکړو دغسې یو څه چې همیشه موږ ته به د مهاجر خطاب کېده او هغوی ته به موږ خدای مکړه د پاکستاني او یا د بل شي خطاب کوه مګر پوه سول دلته ډېر لوی کار وکړه او دې کې چې دغه لوی کار چا کړی دا په مکتب کې نه ده سوی دا په سیمو کې نه ده سوی د دغه سوشل میډیا برکت وه چې اوس یو ځوان راجګېږي چې دا خبره کوي چې حمزه جانان پوهنتون دی مکتب دی دا وړه خبره نه ده او دا دروغ هم نه ده او دا مبالغه هم نه ده که یو انسان راجګېږي چې وایي چې ځواک صاحب چې دا یو مکتب دی نو دا وړه خبره نه ده دې خلکو په دې 1.5 کال کې هغه کار وکړه چې که زه وایم چې شاید حکومتونو نه یې کړی شاید لوی خلکو نه یې کړی شاید دې لپاره ډېرې پیسې ځانګړې سوي کار ورباندې سوي حتی سازمانونه جوړ سوي مګر ونه توانېدل وجه چې وجه صداقت نه و که نه کله چې په هر مسلک کې او په ژبه کې صداقت پیدا سه هغه ټولنه خپله پرمختګ کوي د خلکو اذهانو باندې کار کیږي خوشحال صاحب په خبرو کې غواړم دغلته دا د ګیلمن جانان یادونه باید وکړو چې هغه د دې لارې قرباني و ځکه چې بیا له هیره ووته موږ نه ښه مثال یې دا دی یو انسان چې په خپل ژوند باندې څومره خلک راټول کړي ول پس له مرګه د هغه څو چنده په خپل خلک راټول کړل دا خبر هم ډېر حقیقت ده چې ګیلمن جانان دا پښتانه داسې یو ځای کړل چې اصلا چا یې تصور نسو کولی زه درته وایم زه درته ول خپل مثال وایم همدا لنډه خبره کوم د مشران ناست دوی به خبره وکړي زه پی ټي ایم باندې ما نقد کوه ما ډېرې لیکنې ورباندې کړې وې ما سره پوښتنې وې زما پوښتنې هېچا ځواب نه کړې سره دې ډېرو مشرانو ما سره تماس ونیوه مګر همدا ګیلمن جانانو چې وایسونه تر اوسه پورې ما سره دي هغه یې زه اوسه پورې مکالمې نه ډېر کوم ځکه چې څو دقیقې ما سره خبرې کړې دي ساعتونه هغه را سره دي بیا حتی هغه خپل کتاب یې راولېږه چې هغه مې ولوسو بیخي یعنې یو انسان د خپل صداقت د ښکاره کولو لپاره تا ته اوښکې تویوي ژاړي درته که نه نو ما ومنله چې بالکل دا پښتانه چې راجګ سوي دي او دا د لرو بر یو افغان ناره کوي دا صادقه خلک دي که نه دغه سره څنګ کې دغسې مکتبونه راپاڅېدل نو دا ټول شاید ډېر نور ځوانان مې زموږ ورته توجه نه یا اوس یې نومونه زموږ په خوله نه راځي که نه منظور پښتین په دې شپږ 2 کال 2018 نه په دې خوا تاسو وګورئ څومره کار یې وکړه په لکونو ځوانانو کې شعور پیدا کړه یعنی تاسو یو فکر وکړئ چې د وزیرستان یو لرغونې سیمې نه یو داسې سیمې نه چې شاید که په دغسې اوسنۍ ټولنه کې څوک ځای ورته ورنه کړي شاید مجلس کې یې پرېږدي مګر دا انسان راښکته راجګ څه مبارزه یې وکړه په دې 6 کالو کې د دنیا په ګوټ کې څوک چې پښتو ژبه په دې ژبه وایي څوک چې پښتو کلمه زده لري د یې په زړه کې ځای پیدا کړه چا نه یې پیسې نه دي غوښتي چا ته یې پیسې نه دي ورکړي چا ته یې سوال زارې نه ده کړی مګر خپل صداقت دا هر څه ورکړل مګر نن که اروپا ده که استرالیا ده که امریکا ده که خپله پښتونخوا ده په یو بېوزله د یو استاد په زوی چې منظور پښتین نومیږي خلک پرې راټول دي دغه ځوان دومره وتوانېده چې داسې یو جابر نظام سره یې مقابله وکړه چې اصلا چا یې تصور نسو کولی چې د همغه چتر لاندې به یې وکړي که نه دا ځوان په دې وتوانېده چې په لکهاو ځوانانو ته داسې شعور ورکړي چې ټول په دې پوه شي چې دا پښتونخوا چې دا زموږ خاوره ده او دې باندې زموږ حق ده هغه حق چې هلته چاته ورګرځوی باید په دې خبره یې موږ ته راکړي که نه دا لویه خبره ده نو دلته حمزه صاحب تاسو باور لرم چې زما خبرې ډېرې کمزورې دي ډېرې وړې دي تاسو به ډېر زیات پرې وغږېږئ او دا لویه خبره ده چې نن دا وګورم د لر بر پښتانه دلته ناست دي دا وړه خبره نه ده ننګرهاری صاحب وګورئ حمزه جانان وګورئ ځواک صاحب تاسې کاموال صاحب شګیوال صاحب تاسې وګورئ چې همیشه هلته تللی پښتونخوا کې خلکو قدر کړی د ده خراغلاس کړی لوی مجالسو ته یې وړی دی قدرداني کړی بالکل کله چې هغوی راوښتي دي دخوا راغلي دي لوی افغانستان ته راغلي دي کړي دي دا مینه پیدا همداسې شوه چې دې لپاره دغه ځوانانو ډېر کار وکړه نو خدای دا ځوانان نور به را ډېر کړي دلته به زه حمزه جانان ته یو څه پلی کړم او بیا به ورته دلته وایم چې دا شعر د چا و موږ به ډېر اورو یاد دي دا شعر زمونږ او ستاسو شګیوال صاحب لیکلی دا چې هوست ده